په ځمکه مې سر ایښی وي او ځان مشغولومه په ځمکه مې سر ایښی وي او ځان مشغولومه راکاږه ماسې کرښې خو نومونه ترېنه جوړ شي مننه په ځمکه مې سر ایښی وي او ځان مشغولومه راکاږه ماسې کرښې خو نومونه ترېنه جوړ شي او یو سوال لرم په زړه کې خو یاریږم هسې نه چې یو سوال لرم په زړه کې خو یاریږم هسې نه چې جواب به یې وي څنګه که سوالونه ترېنه جوړ شي بلتانه یم داسې حال ته رسولی یار د بل درومي او زه ورپسې ژاړم او ما د یار دغه غوښتنه هم په ځای کړه نه یې نوم اخلم او نه ورپسې ژاړم ګرانو ملګرو ستړي مه شئ احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ اریاندوړ یم خپرونه د هنداره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د تل په څیر دا هڅه کړې ده چې د هندارې په سکرین تاسو ته داسې د کار او د معیار ادیبان لیکوالان شاعران در وپېژنو نو نن په دغه لړ کې راغلی یو شمالي وزیرستان تحصیل میرانشاه سربانکي کلي ته چرته چې اخترالله اختر صاحب ژوند کوي نن به د اخترالله اختر صاحب سره د شاعرۍ په هکله د سره خبرې اترې کوو او شاعري به هم ترې ناروو نو راځئ ملګرو چې په خپل پروګرام کې اخترالله اختر صاحب ته سلامونه ستړي مه شي ووایو او په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام کې اخترالله اختر صاحب تاسو ته مینه هرکلی ستړي مه شي یا ستړی مه شي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه اریان صاحب چې موږ ته په دا مصروف وخت ویاستو او موږ سره مې مرکه وکړه ډېره مهرباني مننه اخترالله اختر صاحب هسې خو تاسو په ادبي دنیا کې د اخترالله اختر په نوم پېژندل کېږئ که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه چې ستاسو نامه څه ده د کوم کلي سره متعلق دی مننه زما خپل نوم اخترالله دی او د ادب په دنیا کې په اختر دوړ باندې پېژندل شي او په سربنکي کلي سره تعلق لرو میرانشاه صحیح اختر صاحب د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی شاعرۍ آغاز خو مونږ په بل وطن و متصرین طیبه کې و ډي پیس کې تقریبا 2016 کې مو کړی دی نو دا خو بلها وخت کېږي چې تاسو د شاعرۍ میدان ته راغلي آیا تاسو چاپ اثار هم لرئ او که نه انشاءالله کمپوز لګیا ده میاشت و نیمه کې به انشاءالله کار وشي ټوټل انشاءالله کتاب به زر راشي خدای دې وکړي چې تاسو دې ته وتوانېږئ او کتاب چاپ کړئ اختر صاحب داسې کوم شخصیت یا استاذ چې تاسو هغې نه متاثر وئ یا مې زده کړې ترېنه کړي وي شعر شاعري خو ما د ماشومتوب نه شوق ورسره بیا هم خامخا څه وجه وي څه اثر وي خو استادان خو ټول زموږ استادان دي خو حیران داور صاحب چې کوم دی او جاوید استاد چې کوم دی دا زموږ استادان دي صحیح او ما ډېره زده کړه ما چې کومه ده جاوید استاد د حیران داور د دواړو نه کړې ده اختر صاحب که دا مو راته وویل چې داسې کوم ادبي تنظیمونه دي چې هغې سره تاسو ناسته پاسته ولې نه زه خو خپل د وزیرستان پښتو ادبي جرګې سره تعلق لرم او د دې سره د دې په ټولنه کې د سره ناسته پاسته صحیح داسې کوم ادبي صنف دی نظم دی غزل دی نثر دی چې تاسو ته زیات خوند درکوي او زیات مو کار هم پکې کړي کار هم په نظم هم کړی ډېر دی او په غزل هم خو غزل ډېر خوند راکوي غزل باندې ډېر کار کوي ډېره مننه اختر صاحب د پروګرام په دې شیبو کې به که زموږ مینوالو ته یو څو غزل ډالۍ کړل نو دا به زیات خوند مننه ولې نه غزل دی د ستاسو په ښایست او په جمال خبرې کېږي د ستاسو په ښایست او په جمال خبرې کېږي زمونږ په بېوسۍ او په بد حال خبرې کېږي او دا شعر د جاوید استاد ته ډالۍ وي ملګرو د جاوید غوندې استاد چې پکې ناست وي ملګرو د جاوید غوندې استاد چې پکې ناست وي په هغه محفلونو کې کمال خبرې کېږي دا څه کوي دا څوک دی او څه غر یې سوری کړی دا څه کوي دا څوک دی او څه غر یې سوری کړی په هر ځای کې د ستا د کلیوال خبرې کېږي
او اشنا نن به زما په پرهرونو کیسې وکړو اشنا نن به زما په پرهرونو کیسې وکړو سبا به ستا د زنې په تور خال خبرې کېږي مننه اشنا نن به زما په پرهرونو کیسې وکړو سبا به ستا د زنې په تور خال خبرې کېږي او د ستا په جوابونو باندې هر یو سړی کون شو د ستا په جوابونو باندې هر یو سړی کون شو زما خو لا تر اوسه د یو سوال خبرې کېږي او څوک دې ته فکر نه کوي څوک دې ته فکر نه کړي چې د بل چا خور او لور ده څوک دې ته فکر نه کړي چې د بل چا خور او لور ده د بام د سر خبرې د دیوال خبرې کېږي چې کله به راځي په مونږ د امن سیوري خدایا چې کله به راځي په مونږ د امن سیوري خدایا په هر کال د راتلونکي نوي کال خبرې کېږي او اختره په نازونو وی روانه منګای مات کړي اختره په نازونو وی روانه منګای مات کړي بیا سپکې سپورې وای د کولال خبرې کېږي ډېر زبردست اختر صاحب نور به سره شریک کوئ یو غزل بل در سره شریک کړ ارشاد مطلب جاوید استاد خپل حق برا کوي پر دې باور پورې پراته دي خپل حق برا کوي پر دې باور پورې پراته دي بشمیره مظلومان دي په یو در پورې پراته دي خوشاله و د ژوند غړۍ سمه تېرېدله خوشاله و د ژوند غړۍ سمه تېرېدله وژلي دي چا دواړه په ګودر پورې پراته دي مننه خوشاله و د ژوند غړۍ سمه تېرېدله وژلي دي چا دواړه په ګودر پورې پراته دي او د خپلې بېوسۍ سندرې مړې مړې ورته وایي د خپلې بېوسۍ سندرې مړې مړې ورته وایي بچي ترېنه چاپېره دي نهر پورې پراته دي او ټوپک او کمربند مې په ځیګر پورې نیولي ټوپک او کمربند مې په ځیګر پورې نیولي لا هغسې بمونه مې په سر پورې پراته دي او کمونه د دنیا نوره ځلیږي لکه ستوري کمونه د دنیا نور ځلیږي لکه ستوري بدبخته پښتانه دي په سنګر پورې پراته دي مننه کمونه د دنیا نور ځلیږي لکه ستوري بدبخته پښتانه دي په سنګر پورې پراته دي او قلم کتاب بدواړه زمونږ څنګه مشغله شي قلم کتاب بدواړه زمونږ څنګه مشغله شي خطونه د مرګي د سکول په ور پورې پراته دي مننه قلم کتاب بدواړه زمونږ څنګه مشغله شي خطونه د مرګي د سکول په ور پورې پراته دي اختره چې د خو او بدو فرق پکې ګران شوی اختره چې د خو او بدو فرق پکې ګران شوی گردونه د نفرت مې په نظر پورې پراته دي واه ډېر زبردست اختر صاحب زړه خو مې غواړي چې تاسو سره ناستم تاسو یو غزلې وي راته وایي خو لکه د وخت هم کمی ده او بل د هر پروګرام اختتام وي نو د وخت کمی دی خو د پروګرام په دې شیبو کې مې کاخري یو دوه غزل را سره شریک کړل بیا به خپله مرکه راغونډوو مننه غزل مطلب ده ارشاد ګلان کرا چې تا ته هم ګلونه ترېنه جوړ شي ګلان کرا چې تا ته هم ګلونه ترېنه جوړ شي ژوندون داسې کوه چې مثالونه ترېنه جوړ شي مننه ګلان کرا چې تا ته هم ګلونه ترېنه جوړ شي ژوندون داسې کوه چې مثالونه ترېنه جوړ شي زما د زړه د خټو په کورګي باندې را پریوزي زما د زړه د خټو په کورګي باندې را پریوزي چې وخندې ناڅاپه تندرونه ترېنه جوړ شي زما د زړه د خټو په کورګي باندې را پریوزي چې وخندې ناڅاپه تندرونه ترېنه جوړ شي چرخي دی که باګرام دی او کا نوره زندانونه چرخي دی که باګرام دی او کا نوره زندانونه خالق سوال کوم چې مکتبونه ترېنه جوړ شي مننه چرخي دی که باګرام دی او کا نوره زندانونه خالق سوال کوم چې مکتبونه ترېنه جوړ شي چې وی قدر یې نه وي خو چې نه وي قدرمن شي چې وی قدر یې نه وي خو چې نه وي قدرمن شي ارمان پسې ارمان شي ارمانونه ترېنه جوړ شي زبردست او شعر د لونګۍ د بېننګو
په سرونو پاتې نشي. جاوید صاحب لونګۍ دې د بېننګو په سرونو پاتې نشي، سرتورو ګلالۍ ته د شالونه ترېنه جوړ شي. لونګۍ دې د بېننګو په سرونو پاتې نشي، سرتورو ګلالۍ ته د شالونه ترېنه جوړ شي. په ځمکه مې سر ایښي وي او ځان مشغولومه، په ځمکه مې سر ایښي وي او ځان مشغولومه، راکاږه ماسې کرښې خو نومونه ترېنه جوړ شي. مننه. په ځمکه مې سر ایښي وي او ځان مشغولومه، راکاږه ماسې کرښې خو نومونه ترېنه جوړ شي. او یو سوال لرم په زړه کې خو یارېږم هسې نه چې، یو سوال لرم په زړه کې خو یارېږم هسې نه چې، جواب به یې وي څنګه که سوالونه ترېنه جوړ شي. یو سوال لرم په زړه کې خو یارېږم هسې نه چې، جواب به یې وي څنګه که سوالونه ترېنه جوړ شي. او په زلفو کې یې ګوتې ډېرې مه وهه اختره، په زلفو کې یې ګوتې ډېرې مه وهه اختره، افسوس به بیا کوې چې زنځیرونه ترېنه جوړ شي. یو غزل به بلې در سره شریکه اریان صاحب. زما د نه منل د فریادونو سره جوړ یې، زما د نه منل د فریادونو سره جوړ یې، زړګیه د آشنا د ستمونو سره جوړ یې. او لونګۍ د ستار مزه کړي په سرونو د ځوانانو، لونګۍ د ستار مزه کړي په سرونو د ځوانانو، صدره ته د پیغلو د سرونو سره جوړ یې. لونګۍ د ستار مزه کړي په سرونو د ځوانانو، صدره ته د پیغلو د سرونو سره جوړ یې. اوس ګرځه لټوي کور په کور کلی په کلی، اوس ګرځه لټوي کور په کور کلی په کلی، کچکول واخله ملنګ شه د خیرونو سره جوړ یې. هو نه بچیا مه غواړه د لوبې ټوپکونه، نه بچیا مه غواړه د لوبې ټوپکونه، بچیا د قلم د کتابونو سره جوړ یې. مننه. نه بچیا مه غواړه د لوبې ټوپکونه، بچیا د قلم د کتابونو سره جوړ یې. او خوند نه کړې بس پروت یې د زرګر په دوکانه کې، خوند نه کړې بس پروت یې د زرګر په دوکانه کې، کنګڼه د آشنا د مړوندونو سره جوړ یې. مننه. خوند نه کړې بس پروت یې د زرګر په دوکانه کې، کنګڼه د آشنا د مړوندونو سره جوړ یې. افسوس چې لا مین نه وی لا دومره غریب نه وي، افسوس چې لا مین نه وي لا دومره غریب نه وي، یقین وکړه جانانه د ډولونو سره جوړ یې. مننه. افسوس چې لا مین نه وي لا دومره غریب نه وي، یقین وکړه جانانه د ډولونو سره جوړ یې. او زما اختر په چاودو شونډو مزه نه کړې، زما اختر په چاودو شونډو مزه نه کړې، غزله د رباب غمګین سازونو سره جوړي. ډېر مننه. ډېر زبردست اختر صاحب بلها ښکلي غزل سره شریک کړل. د پروګرام په دې اخري شپو کې به زموږ مینوالو ته او د ځوان کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ مونږ به نور څه پیغام ورکو، خو بس دا خبره به وکړو چې ژوند خاص هم روان دی تیریږي. د مشر کشر عزت پکار دی، د مور پلار خدمت چې څوک کولی شي څومره د وسه کیږي، ځکه چې د مور د خپل لاندې جنت دی. نو پکار ده چې د مور او پلار د مشرانو سړی چې څومره قدر د وسه کیږي چې قدر یې وکړي، عزت یې وکړي. او ستاسو هم ډېره مننه اریان صاحب او د جاوید استاد حیران داود صاحب، رسول کریم صاحب، د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه، مهرباني، ډېره مهرباني. ډیره مننه اختر الله اختر صاحب چې موږ ته خپل قیمتي وخت وایستو او په پروګرام هنداره کې مو راسره نستې وکړو. نو د داسې قسمه ښایسته پروګرامو دپاره ملګرو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. د پروګرام په دې آخري شیبو کې ما اریان داود، زما سره په څنګ کې ناست استاد جاوید جان، اختر الله اختر، احمد علي حیران داود او رسول کریم ته راکړئ اجازت. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.